سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې ټول رک روغ اوسئ. د احساس ټي وي یوټیوب چینل ته ستړي مشئ. نن ورځ بیا هم غواړو چې تاسو ته یو بله معلوماتي او تعلیمي ویډیو جوړه کړو. دا ځل موږ غواړو په جرمني هیواد کې د ایسارچ یونیورسټۍ د برلین څانګې ته د غوښتنلیک استولو طریقه تاسو ته په پښتو ژبه در وښایو. مخکې له دې چې د لارښود ویډیو ته راشو، نو که تاسې تر دې دمه زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، لطفا همدا شی به سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. نو له دې نه وړاندې هم موږ یو شمېر معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړي دي، تاسو ته به فایده در ورسوي. کولی شئ بیا هم د احساس ټي وي یوټیوب چینل پر پاڼه وګورئ. نو که تاسو غواړئ چې ایسارچ یونیورسټۍ برلین څانګې ته خپل غوښتنلیک وسپارئ، نو لومړی به راشئ دلته به دغه یونیورسټۍ یا پوهنتون ادرس ورکئ. هیله دې نه وي چې دغه ادرس به موږ د ډسکرپشن په برخه کې هم اچوو، خو که تاسې غواړئ چې مستقیما دلته ادرس ورکئ، نو را به شئ دلته به ولیکئ www.srh/berlin.de او انټر به کړئ. تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي چې په څو ژبو باندې دلته معلومات ورکوي. تاسو غواړئ په انګلیسي یا په جرمني ژبه باندې، جرمني ډي ای معنا ډاچ، نو ډاچ جرمني ژبې ته ویل کېږي. که تاسو غواړئ غوښتنلیک په هره ژبه باندې وسپارئ، کولی شئ د دغه ځینې انتخاب کړئ. نو دلته مختلفې برخې شته دي، بیچلر دی، ماسټر دی، ام بی ای دی، شارټ کورسز دي. نو موږ په دغه ټولو برخو باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. نن راځو ام بی ای، دا هم ماسټرۍ ډیګري ده، خو دا 3 سیمستره ده. نو مخکې له دې چې تاسې دغې برخې ته راشئ، تاسې په ټولو ویب سایټ کې وګرځئ، معلومات راټول کړئ څه چې ته ضرورت دی. خو زه به هم په دغه ویډیو کې تاسو ته سټپ بای سټپ ښایم چې تاسو ته څه شی پکارېږي. راځو په ام بی ای باندې کلیک کوو. تاسې بیچلر یا لیسانس هم کولی شئ چې د ځان لپاره اپلای وکړئ، ماسټر کولی شئ، د ترڅنګ لنډمهالي کورسونه هم لري. نو ام بی ای کې به وګورو چې د کومو برخو کې خدمات وړاندې کوي. دلته چې لاندې راشي ټول پوهنځي شته دی، دغه د مثلا 6 برخې شته دی. دا یوازې د برلین په څانګه کې دی. هیله دې نه وي چې ایسارچ یونیورسټۍ چې د 4 لوی څانګې لري چې په هالند یا نیدرلند هیواد کې هم یوه برخه لري. د دې ترڅنګ د جرمني په مختلفو ښارونو کې څانګې لري چې هامبورګ کې شته دی، برلین کې شته دی، او په نورو ښارونو کې چې اوس نومونه زما له ذهن نه ووتل، تاسې پسې وګرځئ. مثلا تاسې دغلته غواړئ په هره برخه کې چې خپله ماسټري وکړئ. جنرال منیجمنټ دی، هیلث کیر منیجمنټ دی، انټرنیشنل هیومن ریسورسز منیجمنټ دی. دغه ټولې برخې شته دی، تاسې بیا ولولئ. که زه ټولې لولم وخت ضایع کېږي او ویډیو اوږدېږي. نو راځو مثلا موږ په انټرنیشنل هیومن ریسورسز منیجمنټ کې خپل ماسټري کول غواړو. دلته د دې په اړه باندې معلومات شته دی. درنو دوستانو، ما چې مخکې ویل، نو تاسو ډیر دقت وکړئ. دقت دا معنا چې تاسو وګورئ، هر پوهنځی وګورئ، هر رشته وګورئ چې مثلا دا څو سیمستره ده په پوهنتون کې ده یا انلاین ده، څو کریډیټه ده، څومره پیسې به موږ د میاشتې د دې لپاره ورکوو. د دې ترڅنګ فل ټایم ده، پارت ټایم ده، او تر ټولو مهمې دغه برخه ده چې دا په کومه ژبه باندې دغه څانګه تدریسیږي. نو او دلته دا مهمه برخه ده چې تاسې باید پې پوه شئ چې دا ژمنی سیمستر دی او په اروپایي هیوادونو کې تر ډیره پورې ژمني سیمسترې په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. نو که تاسې اوس ښه غوښتنلیک وسپارئ او تاسې وکولی شئ چې بریالي شئ، نو تاسې به په اکتوبر میاشت کې انشاءالله تعالی خپلو زده کړو ته حاضرېږئ. دا ډیره مهمه خبره ده. ما دلته د فیس یادونه کړه. درنو دوستانو، ګوره دا باید واضح ووایو چې دغه یونیورسټۍ کوم سکالرشپ نه لري، خصوصي پوهنتون دی. خو د دې ترڅنګ چې تاسو په دغه پوهنتون کې زده کړې کوئ، تاسو ته د کار اجازه هم درکول کېږي. دا معنی چې تاسو کولی شئ خپل لګښت په خپله پوره کړئ. نو خپل غوښتنلیک وسپارئ. تیارې ته به نه کینو، لکه موږ تاسو تر ډیره پورې سکالرشپونو ته ناست یو. نو دلته نور ډیر معلومات شته دی، تاسې بیا ولولئ. خو موږ راځو په اپلای باندې کلیک کوو. له اپلای وروسته تاسو ته دغلته نوې صفحه خلاصېږي. دلته ټول معلومات هم شته دی. په نیدرلند کې چې کومه څانګه ده د هغې نوم هم لیکل شوی دی. په جرمني کې په مختلفو ښارونو کې چې کومې څانګې لري، خو 4 لوی څانګې لري په 4 لویو ښارونو کې. دونه معلومات ما سره شته دی. تاسې به کولی شئ په همدغه ویب سایټ کې د دغه ټولو څانګو په اړه باندې معلومات پیدا کړئ. نو لومړی قدم زموږ او ستاسې لپاره دا دی چې باید په دغه ویب سایټ کې یا په ویب پاڼه کې موږ او تاسې یو اکاونټ ولرو. نو راځو په دې باندې کلیک کوو او مخکې ځو.
د دغه صفحې له خلاصېدلو نه وروسته راشئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې I am a new applicant. زه یو نوی درخواست غوښتونکی یم. نو دلته راشئ خپل ایمیل ادرس به ورکړئ. مثلا زما ایمیل ادرس دلته لاندې لیکل شوی هم دی ګریټ افغانستان greatafghanistan@gmail.com پر رجسټر به کلیک وکړئ او د دې سره به ستاسو ایمیل ادرس ته یو ایمیل راشي. خو مهمه ده چې تاسو ځان سره دغه کوډ واخلئ کاپی کړئ چې دا به په کار کیږي. د کوډ له کاپی کولو وروسته راشي خپل ایمیل ادرس ریفرش کړئ او به ګورئ چې تاسو ته ایمیل راغلی. بلې دلته ایمیل راغلی دی نو ایمیل خلاص کړئ او دلته تاسو ته واضح لیکلی دی چې کلیک ټو رجسټر په دې کلیک وکړئ او بل صفحه تاسو ته خلاصيږي او دلته به تاسو راشي خپل نوم به ولیکئ. مثلا زه لیکم سمیع الله. صحیح شو؟ د دې لپاره تاسو یو ځانګړی پاسورډ یا پټ نوم هم انتخاب کړئ. کوښښ وکړئ چې ښه قوي پټ نوم انتخاب کړئ څونه چې ښه نوم اوسیږي په دې کې توري اوسیږي عدد او ځانګړي نښې نو تر ټولو قوي راځي او کوښښ وکړئ د ځان سره یاد ولرئ. په رجسټر لیک کول وروسته موږ تاسو د رسمي صفحې ته را دننه شو. تاسو بدل اوس خپل غوښتنلیک غځوئ. لومړی کې تاسو خپل معلومات ورکوئ چې مثلا دلته تاسو نوم لوړاندې لیکل شوی دی چې تاسو په رجسټریشن کې لیکلی دی. ټلیفون شمیره چې دا دونه مهمه نه ده ان آپشنل ده اختیاري ده که تاسو لیکئ وی لیکئ که نه لیکئ مې لیکئ خو دلته کې ولیکئ ښه ده. د دې ترڅنګ تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاستئ د افغانستان او هغه کوډ چې تاسو هلته راغستی وو هغه به راوړئ اوس به دلته پیسټ کړئ. دا چې مو پیسټ کړه د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دغه ټولې پالیسیانې څه شي چې د دوی دي دا به ولولئ. دا معنا چې زه تاسو سره موافق یم ستاسې پالیسي مې لوستې ده او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ مخکې به لاړ شئ. دلته نو زموږ اکاونټ بشپړ شو او اوس کولی شو چې په اسانۍ سره خپل پوهنتون ته غوښتنلیک وسپارو. تاسو به دغه اکاونټ له جوړېدو وروسته راشئ دلته په مای اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او د دې نه وروسته به تاسو مثلا تاسو ته لیکلي دي چې تاسو تر دې دمه کوم غوښتنلیک نه دی سپارلی نو را به شئ په کنټینیو به کلیک وکړئ او مخکې به لاړ شئ. دلته ګوره اوس ښه خبره تر ټولو دا ده چې دلته لیکل شوي دي چې کوم یو څانګه چې تاسو غواړئ یعنې د دې ترڅنګ تاسو نورې څانګې هم دلته پیدا کولی شئ. نو مهم ټکی دلته دا ده چې کومې څانګې ته اپلیکیشن اوس اچول کیږي او کومو ته د نوملیکنې پروسه پای ته رسېدلې ده. اوس مثلا دغه پوهنځی چې دی دې ته نوملیکنه پای ته رسېدلې ده. دغه چې دی مطلب بزنس کوچینګ اینډ نیو ورک ارګنایزیشنل څه شی لیکلي دا دواړه شریک شوي دي صحیح نه معلومیږي خو دغې ته نوملیکنه خلاصه ده دغې برخې ته نوملیکنه بنده ده. داسې به راشو موږ تاسو چې کومې یوې څانګې ته لیوالتیا لرو چې مخکې مو انتخاب کړې وه دا به دلته پیدا کړئ. را به شئ مخامخ په اپلای ناو باندې به ورسره کلیک وکړئ او مخکې به لاړ شئ. نو دلته چې تاسو راشئ د دغه کورس او درس په اړه باندې معلومات دلته تاسو ته لیکلي دي. نو تاسو د دغه هر څه نه تېرېږئ د دغه ټولو برخو نه تېرېږئ راشئ په پروفایل باندې کلیک وکړئ. د پروفایل باندې کلیک کولو نه وروسته مثلا تاسو راشئ دلته سمیع الله خپل پیدایش تاریخ باید ولیکئ. خپل معلومات به ټول دلته جمع کړئ. دا نوملیکنه زه همدغسې یوازې معلوماتي کوم. تاسو به خپل معلومات دقیق ورکړئ. د پاسپورټ له ادرسه به ورکړئ د تذکرې له ادرسه به ورکړئ چېرته پیدا شوی مثلا افغانستان کې پیدا شوی دی. نو دغه معلومات دي چې عام معلومات دي تاسو ممکن په ډېرو ځایونو کې ورکړي دلته د خپل سیټیزنشپ او اوس چې چېرته اوسېږئ د دې په اړه باندې ولیکئ. نو تاسو کولی شئ دا سیو کړئ. د دې نه وروسته تاسو راشئ د کنټکټ په اړه باندې معلومات خپل ورکئ. ایمیل ادرس مو له وړاندې نه لیکل شوی دا ټلیفون شمیره چې ما مخکې ورکړې وه بیا هم دغه دی راغلله. هیره دې نه وي چې تاسې باید دلته هر یو پوښتنې ته چې دغه سور ټکی موجود وي نو تاسې مجبور یاست چې دغه معلومات ضروري ورکړئ. نو خپل کور په اړه باندې هم معلومات ورکړئ. مثلا زه لیکم چې
صحیح شو. کور نمبر ته یاد ولیکئ کنه ضروري نه ده. کم ښار کې اوسېږئ دا خو مهمه ده باید ولیکئ چې اسداباد که پوسټل کوډ یې ته یاد دي مثلا ښه ده که ته نه ضروري نه دی خو د اسداباد ماته یاد دی زه لیکم چې 2801 دی. کوم هیواد دی؟ افغانستان. مثلا که ستاسې دغه دایمي استوګنځی د دې سره د اوسني استوګنځي سره تغییر وي په دغې باندې کلیک وکئ او معلومات پکې اضافه کړئ. که چېرته مختلف نه وي نو په هغه برخه باندې بیخي کلیک مه کوئ او راشئ په سیو باندې کلیک وکئ مخکې لاړ شئ. دلته به تاسې د خپل ایجوکیشن په اړه باندې معلومات ورکوئ. تاسو څونه تعلیم لرئ؟ زه راځم دلته لیکم مثلا زه څونه تعلیم لرم. راځم مثلا ما اوس بیچلر ډیګري کړې ده یعنې لیسانس مې کړی دی. سټارټ ډیټ اف یور سټډي په څوم کال کې تاسې خپل زده کړې پیل کړې وي. مثلا ما په څو کې خپل زده کړې پیل کړې دي 2020 کال مې. دا به بیخي نږدې راشي یعنې دا معنی چې زه خو فارغ نه یم. دغه تاریخ ما انتخاب کوم. تاسې کوم پوهنتون ویلی دی؟ کابل یونیورسټي. فراغت مو په څوم کال کې ترسره شوی دی؟ دو هزار دویشت کال فبروري کې. کم پروګرام دې لوستی دی؟ مثلا انګلیش. موډ اف سټډي یعنې فل ټایم دی پارټ ټایم دی ډسټنس لرنینګ دی که نه چې مثلا آنلاین بڼه باندې د انټرنیټ له لارې موږ زده کړې کړي دي نو فل ټایم دی. ډیپلوما نیم مثلا رزوس موږ تاسې ورته لیسانس وایو بیچلر ورته وایو. دلته راشه چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی مې ویلی دی او د انګلیسي ژبې او ادب له څانګې نه فارغ یم. په کوم هیواد کې مې ویلی دی؟ راشئ ولیکئ افغانستان. که تاسې په هر هیواد کې ویلی هغه لیکلی شئ. ډیپلوما نمبر مثلا ستا اولنۍ ډیپلوما ده دویمه ده اولنۍ ده. په کوم ښار کې دی؟ کابل. په کوم تاریخ باندې تاسو ته خپل ډیپلوم میلاو شوی دی یا درته رسېدلی دی؟ راشئ دلته دا کلیک کړئ د فبرورۍ پر 15 تاریخ باندې. په کومه ژبه باندې تاسې زده کړې کړي دي نو که په پښتو هم کړي پښتو پکې ولیکئ. دلته پښتو هم شته دی. که په انګلیسي هم کړي نو حتما چې ما زده کړې انګلیسي ژبه لوستې ده نو زه حتما دا ما په انګلیسي باندې ویلي دي نو را به شم دلته به څه وکړم انګلیش به انتخاب کړم. ډیپلوم تاسو ته د چا د خوا نه درکړی شوی دی نو ورته ولیکئ چې مثلا یا مطلب ولیکه چې Ministry of Higher Education of افغانستان. څو فیصدي دې وړې ده؟ مثلا 88. دا ماسې ولیکل او تاسې کولی شئ دلته د خپل هغه په اړه باندې هم معلومات ولیکئ. راشئ دلته ولیکئ خپل د سیکنډري ایجوکیشن یا د 12 تعلیم په اړه باندې هم معلومات ولیکئ. راشئ دا دې په څوم کال کې پیل کړی دی؟ 2014. دا مثال دی تاسو به دقیق لیکئ. کم مکتب کې دې زده کړې کړي دي؟ مثلا راشئ رحمان بابا های سکول. صحیح ده؟ د فراغت تاریخ مو دلته ولیکئ. راشئ دلته ولیکئ مثلا تاسې چې په 2014 کې په دغه کې داخل شوي یاستئ. راشئ مثلا په 2019 کې فارغ شوي یاستئ. هره میاشت چې تاسو انتخابولی شئ که نه یوازې دغه ولیکئ. پروګرام نیم
هاي سیکنډري سکول ته ولیکئ موډ اف سټډي فل ټایم یې کوي همدغه راشئ دلته بیا هم کاپي کوي خپل هیواد په اړه باندې ولیکئ زمونږ اصلا لومړنۍ ډیپلوما دغه ده پوهنتون هغه بېرته دوهمه کړو په بخښنې دغه کې څو فیصدي مثلا 93 ده معلومات خوندي شول که تاسو نورې کومې ډیګرانې لرئ هم دلته کلیک کوئ او مغوره معلومات پکې اضافه کوئ او مخکې ځئ نو اوس به بېرته راشو دلته لینګویج مثلا تاسو خپله نیټیو لینګویج راځئ دلته لیکئ زموږ نیټیو لینګویج څه ده پښتو او دلته انزرټ نیو لینګویج نورو کومو ژبو باندې پوهیږئ بهرنۍ ژبې را به شو دلته مثلا زه په انګلیسي باندې پوهیږم تاسو کوم ټیسټ تر دې دمه پورې ورکړی دی دغه ټول ټیسټونه که چا سره کوم نتیجه یا سرټیفیکیټ وي ښه خبره ده که نه په ادر باندې کلیک وکړئ پروفیشنسي مثلا تاسو د خپلې انګلیسي ژبې لیول دلته لیکئ څونه انګلیسي مو زده کړې ده بیسیک یوزر یاستئ که نه A2 B1 انډیپینډنټ یوزر یاستئ که نه مثلا راځو موږ دغې نه یو انتخابوو تاسو خپل لیول ته وګورئ که پروفیشنټ یاستئ مثلا ښه په انګلیسي باندې پوهیږئ C1 C2 ته لاړ شئ مثلا نارمل ته به راشئ دا به انتخاب کړو سکور په اړه باندې دلته تاسو معلومات شی لیکلی چې تاسې څومره نمرې پکې اخیستې څونه فیصدي پکې لرئ راځو مثلا شپږ اتیا څومره یې دغه انګلیسي ژبه لوستې ده مثلا ما 4 کاله لوستې ده دلته نور اضافي معلومات دي چې دلته لیکل غواړي چې تاسو په کوم تاریخ باندې ټیسټ اخیستی دی نور څه اضافي معلومات در سره ولیکئ که در سره نه ضروري نه ده په سیو باندې کلیک وکړئ مخکې لاړ شئ د معلوماتو له خوندي کولو وروسته راشئ تاسو دلته د خپل امپلایمنټ په اړه باندې څنګه کوئ معلومات واچوئ امپلایمنټ یعنې تاسو چېرته کار کړی دی نو که تاسو په 2022 کال کې فارغه شوي یاستئ حتما کار مو نه دی کړی که وي خو دلته ولیکئ که نه وي هېڅ ضرورت نشته دی راشئ دا بېرته ډیلیټ کړئ راشئ خپل اکټیویټیز په اړه باندې ولیکئ تاسو کوم کارونه کوئ مثلا نیچر اف یور اکټیویټي مثلا زه وایم چې پلیینګ کرکټ څونه وخت راځي کرکټ سره د مینه ده 2020 کال راځي کومې ارګنایزیشن سره د کار کړی دی په کرکټ کې ACB راشي څوم کاله پورې 2022 پورې راشي اوس یې سیو کړئ د دې له سیو کولو وروسته تاسو راشئ دلته موټیویشن برخې ته موټیویشن برخه نهایت مهمه ده چې تاسو باید ډیر زیات دقت پکې وکړئ نو دغه برخه کې تاسو باید د 1500 نه تر 15000 پورې ورډز دلته ولیکئ خپل دغه پوره کړئ دغسې 1500 ورډز چې نهایت مهم دي نو دا چې زه ټول لیکم وخت ډېر اخلي زه به دا کاپي کړم او 4-5 کرته به پیسټ کړم زموږ موټیویشن برخه هم پوره شوله موټیویشن کې تاسو عموما باید د 3 پوښتنو ځواب ووایاست مثلا دلته تاسو نه پوښتنې کړې دي 4 پوښتنې دي البته تاسو ولې دغه پروګرام انتخاب کړ او ته ولې دا تمه لرې چې دغه برخه کې زده کړې وکړې او دغه چانس ولاسته راوړي او یا تاسو خپل شالید تیر ته په کتو ولې تاسو ځان یو حقدار کاندید ګڼئ چې مثلا دغه پوهنتون کې داخله واخلئ د دې ترڅنګ چې دغه پروګرام باندې تاسو سره څومره مرسته وکړي چې په آینده کې ستاسو په ژوند باندې روښنايي راولي یا مثلا تاسو یو کامیاب شخص جوړ کړي د دې په اړه باندې تاسو دلایل پکې ولیکئ او کوښښ وکړئ دغه برخه ډیره مسلکي او فني ډول باندې چې دی ډکه کړئ دلته به راشئ تاسو ویزې ته اوس ویزې برخه چې ما دا فکر کوم سیو نه کړه زه به دا سیو کړم دې نه به وروسته راشئ تاسو ویزې برخې ته ویزې برخه هم مهمه ده
مثلا تاسې د دې نه وړاندې چې دی have you applied for a visa appointment at the respected embassy or consulate چېرته مو اپلای کړی ده د ویزې لپاره که نه ده نه مثلا موږ نه ده کړې ته چېرته غواړې چې ویزا ترلاسه کړې په افغانستان کې فی الحال سفارتونه بند دي زه اوس راځم مثلا اسلام آباد اسلام آباد پاکستان دلته زه د خپلې ویزې لپاره غوښتنلیک سپارل غواړم دا هم سیو کوو د دې نه وروسته راځو ډاکومنټس ته ډاکومنټس برخه چې دا هم نهایت مهمه ده په ډاکومنټس برخه کې چې وګورئ تاسې به لومړی کې خپل څونه ډاکومنټس چې دي دغه ځای نه بیا پیل کړئ ډاکومنټس زه لرمه راشئ اوس مثلا دغه ډاکومنټس زه یو ځای ور اچوم ښه دغه برخه تقریبا دغه دی په اپلوډ کېدو ده پوره کېږي د ډاکومنټس د اپلوډ کېدو نه وروسته تاسو راشئ په ادر باندې کلیک وکړئ د انفارمیشن سورس په اړه باندې چې دا مهمه ده چې دوی پوه شي چې تاسو دغه معلومات د کوم ځای نه ترلاسه کړل ملګري درته وویل کوم نماینده مو ته ویل فیسبوک کې مې ولیدل نو که زموږ ویډیو تاسو فیسبوک کې لیدلی او دغه معلومات ترې بیا تاسو ترلاسه کړي نو فیسبوک انتخاب کړئ او دلته کې ولیکئ چې مثلا دقیق ولیکئ چې I have seen زما د خوانه یو جمله و چې ولیکل شو تاسو خپل جمله هم پکې لیکلی شئ دا هم سیو کړئ د دې نه وروسته راشئ چیک لیست وګورئ چې څه شی پاتې شوي نه ښه تاسو ته دغه برخې پاتې دي درنو دوستانو دلته پروف اف ورک ایکسپیرینس لیکلی دی نو که تاسو دغه ور هم نه چوئ ستاسو اپلیکیشن مخکې ځي ځکه تاسو تر دې دمه کار نه دی کړی پروف اف انګلیش لینګویج پروفیشنسي دا ضروري ده چې تاسو باید ور واچوئ ځکه چې دوی غواړي په انګلیسي ژبه باندې تاسو څونه پوهیږئ دا مهمه ده که تاسو دغه برخه ته راځئ مثلا ته ما مخکې نه دغه ډاکومنټ اچولی دی زه بیا ډیلیټ کړم تاسو تر مخه بیا هم ور واچوم تاسو کله دغه صفحه خلاصوئ لومړی به راشئ دلته به خپل ډاکومنټ اپلوډوئ تاسو د انګلیش پروفیشنسي چې دی سرټیفیکیټ مثلا اول اچوئ مثلا دا دی صحیح شو دا چې کله اپلوډ شو بیا به راشئ دلته به ورته ولیکئ چې I have attached sufficient proof of my English level دا چې د کله کلیک دلته تاسو اپلوډ کړی دی نو دلته په سم ډول باندې ستاسې معلومات څه شول سیف شول دغه رس تاسو دلته یو سرټیفیکیټ به ښکاري همدغه ډول نو بیا راشئ دا کټ کړئ سمه ده دا چې مو کټ که بیا هم دا وشو سمه ده ټیک مارک ته وشو دویم همدغسې راشئ ټوله برخې چې دي په دغسې دقیق ډول باندې ډکې کړئ نو اوس به راشو درېیمې برخې ته خپل کوالیفیکیشن چې دی تاسې ور واچوئ کوم ډاکومنټ چې دي مثلا ډیپلوما ده په دې برخه کې ټرانسکریپټ دی که نه دغه برخې پې ټولې ور واچوئ زه راځم دلته خپل ټرانسکریپټ او ډیپلوما او څه شی چې لرم ټول دلته ور اچوم راشم آل ډاکومنټس ته دلته به زه خپل دغه ډاکومنټس ټول وګورم چې ډیپلوما مې چېرته ده ښه نو دا خو زما ټرانسکریپټ شو او دا مې هم ډیپلوم شو نو راشئ دغه ټول چې دی دلته انتخاب کړئ دغه ټول به دلته اپلوډ شي دلته به راشئ I have attached all required documents transcripts and degree دا ټول لیکلي دي او دا به کلیک کړئ دلته دغه معلومات به هم ستاسو څنګه شي دا به هم خوندي شي د هغې نه وروسته به راشئ چې تاسو پاسپورټ لرئ یا هم تذکره لرئ نو هغه به هم دلته ورکئ پاسپورټ سره کرښه نه ده خو مهم دی چې تاسو غواړئ د افغانستان څخه ووځئ نو پاسپورټ نهایت مهم دی راشئ پاسپورټ چې دی دا مو دلته اپلوډ کړئ او بیا راشئ دغه اپشن باندې کلیک وکړئ چې معلومات مو خوندي شي
دې نه وروسته به راشئ کریکولم ویټای یا خپله سی وي به دلته ور واچوئ کوښښ وکړئ چې سی وي په دقیق ډول او په ښه ډول باندې چې دی جوړه کړئ اوس تاسې ټولې برخې د معلوماتو پوره شولې د دغې نه وروسته مثلا دغه یوه برخه ستاسې پاتې ده که تاسې چېرته کار کړی وي پکې ویې لیکئ ما خپله کار کړی دی زه به یې ډک کړم که چېرې تاسې ډکه هم نه کوئ ستاسې اپلیکیشن مخکې ځي که چېرته ستاسې اپلیکیشن مخکې لا نه ړه تاسې کولی شئ بیا هم موږ سره تماس وکړئ د تاسې سره هر وخت مشوره او د تاسې سره خپل معلومات شریکوو سمه ده د خیره ورک ایکسپیرینس که چېرته کاري تجربه تاسې پکې ذکر کوئ نو تاسو باید کم از کم 2 ځایه کار کړی وي دغه برخې ټولې پوره شوې د دې نه وروسته چې وروستی پړاو دی راځو په سبمیټ باندې کلیک کوو او خپل اپلیکیشن رسما سپارو نو اوس زموږ اپلیکیشن چې دی په رسمي ډول باندې دغه پوهنتون ته وسپارل شو یعنې ورته ورسېده او دلته تاسې ګورئ بیا یې هم کولی شئ تاسې ایډیټ کوئ خو د ایډیټ دپاره که تاسې غواړئ ایډیټ یې کوئ غوښتنه بیا کوئ او کولی شئ ریسبمیټ یې هم کوئ که د ایډیټ نه وروسته بیا یې ور اچولی شئ نو ستاسې معلومات په سم ډول باندې دغه پوهنتون ته ورسېدل تاسو ته دلته د ښه راغلاست ایمیل را رسېدلی دی دلته لیکلی دي چې ستړي مه شئ موږ به تاسو سره په لنډ وخت کې څنګه شو په تماس کې شو کله چې تاسې اپلیکیشن په سم ډول باندې درنو دوستانو جمع کړی وي او تاسې کومه ستونزه یا مشکل پکې نه وي پیدا کړی نو د هغې نه وروسته به تاسو سره د پوهنتون د خوا نه د ایمیل د لارې تماس وشي مثلا ما خپل غوښتنلیک په سم ډول باندې دوی ته سپارلی و دوی دغه ایمیل راته کړی دی چې ډیر سټوډنټ congratulations after reviewing your documents we are pleased to inform you that you have been accepted دا اوږد ایمیل دی په دې کې هر څه لیکلي دي نو ماته یې مبارکي راکړې ده چې تاسې زموږ د خوا نه زموږ د پوهنتون د خوا نه منل شوي یاستئ بیا د بعدي پروسې په اړه باندې راته هم ایمیلونه کړي دي چې ټول ایمیلونه ښودل به دلته مناسب نه وي خو بیا هم د تاسې د شک د لرې کولو لپاره ضروري ده چې دغه بل ایمیل چې ماته کړی دی هم د دغه دی مثلا دغه زموږ د انلاین میټینګ په اړه باندې دی چې د ما نه غوښتنه کړې وه دغه دی نو زه به اوس پیدا کړم دلته ماته دغه ایمیل کړی و دغه ایمیل ماته شوی و چې تاسو سره موږ انلاین میټینګ کول غواړو کومې پوښتنې تاسې لرئ دا موږ ته ووایئ که موږ کومې پوښتنې لرو هغه به تاسو ته ووایو د دې ترڅنګ ډېر ډاکومنټ یې ماته رالیږلي دي چې سټډي کنټراکټ دی د دې ترڅنګ پیمنټ پروسیجر دی نو هغه بیا تاسې په خپله باندې تعقیب کوئ دا وه زموږ بله معلوماتي ویډیو چې په جرمني هیواد کې د SRH پوهنتون ته د غوښتنلیک د استولو طریقه مو پکې تاسو سره شریکه کړه په دې هیله چې خوښه شوې مو وي نو لطفا درنو دوستانو بیا هم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ موږ هڅه کوو چې د نړۍ په ټولو معتبرو پوهنتونونو کې د نوملیکنې اساسي پروسه چې ده له تاسو سره شریکه کړو او تاسې وکولی شئ چې په نړیوالو پوهنتونونو معتبرو پوهنتونونو کې د زده کړو په کولو سره خپل راتلونکی بدل کړئ تر بیا ښې چارې ښه وختونه لوی الله مو مل